سلامونه ملګرو، په دې هیله چې راته تاسو به ټول ښه او روغ اوسېږئ. ملګرو نننۍ طریقه کې درته ښیم چې څنګه کولی شو د فالو افشن فعاله کړو. یعنې که د چا ملګري د 50,000 نه زیات شوي او فالوور غواړي چې نور هم فالوور زیات کړي او څوک یې تعقیب کړي، نو دغه ویډیو دې حتما وګوري او ویډیو یې تر پایه راسره وګوري. زه تاسو ته مکمله طریقه ښیمه. نو ملګرو که تاسو زما چینل ته تر اوسه نه یې راغلي او سبسکرایب کړی هم نه یې، سبسکرایب یې کړئ، ورسره د بیل آیکن ووهئ. زه ټولې ویډیوګانې د فیسبوک زده کړې په اړه کوم او ټکنالوژي په اړه. نو انشاءالله له هرې ویډیو به تاسو برخمن اوسېږئ، پښیمانه به نه شئ راسره. ویډیو راسره تر پایه وګورئ. راځئ طریقه درته ښیمه. ګوره دا فیسبوک چې کله را خلاص کړلو اسانه ده او بیا به تاسو درې ټکو چې کلیک وکړو، بیا به دغه سیټینګز باندې به کلیک وکړئ، سیټینګز ان پرایویسي په دې به کلیک وکړئ. بیا به تاسو ته دغسې یو مخپاڼه خلاصه شي. بیا په دې کې به تاسو بیا په دغه بره سیټینګز باندې کلیک وکړئ. د دې نه وروسته به بیا تاسو ته داسې یو بله مخپاڼه خلاصه شي. په دغه ځای کې به تاسو راشئ، لږ به ښکته راشئ او دغه پبلیک پوسټ دی چې لیکلي دي په دغې به کلیک وکړئ. زه ته ټیک مارک کوم، په دې به کلیک وکړئ. لومړی دا هم چې کله کلیک کړلو داسې به تاسو ته دا رقم ته یوه صفحه بله را خلاصه شي. ما چې څه رقم ته دغه سیټینګز یې کړی، تاسو به هم دغه رقم تاسو کوئ. دغه بره به پبلیک انتخابوئ، دا بل به هم پبلیک انتخابوئ او دا بل هم پبلیک انتخابوئ او لاندې هم همدا، یعنې دا مکمل 4 واړه به تاسو پبلیک انتخاب کړئ. هر کله چې دا انتخاب کړو، دې نه وروسته بیا راشئ او دغه بر آپشن باندې به شاته بیک لاړ شئ. وروسته له دغې نه به تاسو بیا دغه بل د دې پبلیک پوسټ نه بره ټایم لاین اینډ ټیګینګ دی چې لیکلی دی، په دغې به تاسو کلیک وکړئ. دا هم چې کله کلیک کړو، داسې یو مخپاڼه به تاسو ته راښکاره شي. دلته به تاسو یو څو سیټینګز دي، تاسو به دا وکړئ، نور پکې خاص څه نشته انشاءالله. لومړی کوشش وکړئ دا ما چې څه رقم ته کړي همدغسې تاسو هم آن لیمیټ دغه بره دواړه آپشنه کړئ، ورپسې دا بل آن کړئ او دا بل هم آن لیمیټ کړئ. بیا ورپسې تاسو راشئ پرایویسي ان سیټینګز ته. دلته به تاسو هو کن سی یور فیوچر پوسټ دا به پبلیک کړئ اول آپشن کې، او لاندې به راکېوځئ. ګوره دلته یې لیکلي دي وښیي، دلته یې لیکلي دي ګوره لاندې لیکلي دي هو کن سینډ یو فرینډ ریکویست. په دغې به کلیک وکړئ او دا به ایوری ون کوي او فرینډز آف فرینډز. دې کې چې کله داسې کړلو، نو بیا به تاسو ته څوک ریکویست نشي کولی، تاسو به فالو کولی شي. مطلب څوک نه غواړي چې ما ته څوک ریکویست وکړي او فالو مې کړي، همدغه طریقه دې وکړي لکه دا ما چې څه رقم ته وکړله. او دا لاندې لیست کې به تاسو د آن لیمي انتخاب کړئ چې مطلب د تاسو د ملګرو لیست څوک ونه ګوري، هغه به دا انتخاب کوئ. غواړئ چې ویې ګوري، نو بیا دغه بره پبلیک به انتخاب کړئ. نو دغه طریقه ملګرو، نو پکې څه خاص څه نشته دی. غوښتنه در کوم زما چینل سبسکرایب کړئ او که کومه پوښتنه راته کمنټ کړئ.